السلام علیکم. نن یو مهم خبر له جرمني څخه در سره شریکوم. دا ډیر مهم د وخت شی ورته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د شمیرو لمخې جرمني تر اوسه سل څخه ډیر هغه کډوال افغانستان ته شړلي دي چې په مختلفو جرمونو محکوم شوي وو. د راپور لمخې د اوسنۍ حکومت له پیل راهیسې ټول 115 کسان افغانستان ته ډیپورټ شوي دي او یوازې سږ کال 22 کسان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت غواړي د هغو کسانو د شړلو لړۍ نور هم پراخه کړي چې جرمونه کوي او یا د عامه امنیت لپاره ګواښ بلل کیږي. هغه ټینګار کړی چې هغه کسان چې جرمونه کوي په جرمني کې راتلونکی نه لري، یعنی دلته اوسېدی نشي. د راپورونو له مخې ځینې شړل شوي کسان د جنسي تیرۍ، فزیکي تاوتریخوالي او د نشه یي توکو اړوند جرمونو له امله محکوم شوي وو. ګرانو دوستانو، دا موضوع زموږ د ټولنې لپاره یو مهم پیغام لري. هر څوک چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي باید د هغې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. موږ باید له جرمونو ځان وساتو، له بدو ملګرو لرې واوسو او داسې کارونه ونه کړو چې زموږ راتلونکی او د ټولنې نوم خراب کړي. یو کس بد عمل وکړي کله کله د ټولنې پر نوم اغیزه کوي. نو ښه دا دی چې پر زده کړو، کار او مثبت ژوند تمرکز وکړو. که تاسو د کډوالۍ او نړیوالو مهمو خبرونو په اړه نور معلومات غواړئ نو زموږ پاڼه لایک، فالو او سبسکرایب کړئ تر څو زه تاسو ته ښایسته ویډیوګانې جوړ کړم او دغسې حالاتو څخه ځان وساتئ چې بدو خلکو سره وګرځئ. دغسې حالات چې څوک ګوري، دغسې انډیوالان دوستان لري، ترې نه لرې اوسئ. وروره ضرورت څه دی چې د هغې سره وګرځئ؟ هغې ژوند خو بې له هغې خراب دی. هغې ژوند خو بې له هغې دلته اوس نشته دی. نن او سبا هغې ډیپورټ کېږي. نو هغې د خاطره ته نشي کولی چې خپل ژوند ته تباه کړي. هغه اوس په هغه اوبو کې ګډ دی. که وروره اوبو چې څومره دغه کېږي نو هغې ته دغه نه دی. هغې خو ځکه تمه نه لري. هغې خو نور تمه یې شکېدلی دی د دغې هر هېواد کې چې هغه که امریکا کې که اروپا کې و، همداسې جرمني کې او که نورو هېوادونو کې وي. نو دغسې خلکو سره لرې اوسئ، دغې خلکو نه لرې وګرځئ. ځکه دغه خلکو سره چې وګرځئ ستا نوم هم بدېږي، د ټولنې نوم هم بدېږي. هغه خواسې په ډیپورټیشن کې یا همداسې نور جرمونو کې ښکېل دی. نو هغه اوس د دې پروا نه کوي چې نن هغه فکر دا کوي چې نن به هم ګیر شم او سبا به هم ګیرېږم. نو هغې د خاطره نو کوشش وکړئ دغه خلکو سره ناسته پاسته کم کړئ. دغه خلکو سره بیخي لرې پاتې کېږئ ما، ځکه چې هغه هم پوه شي چې مثال زه ښه سړی نه یم چې ځکه چې دغه خلکو ما نه لاس واخیست، دغه خلکو ما سره نه کښېني، دغه خلک ما سره ګپ نه لګوي، دغه خلک ما سره ډوډۍ نه خوري. نو هغې د خاطره هغه هم په ځان پوه شي چې دغه کار چې زه کوم دا غلط کار دی. ته څنګه یو بل هیواد ته راځې، دلته وایې چې زه غریبۍ له وجې یا مثال کوم دوسیه له وجې یا د ګواښ له وجې یا د امنیت له وجې نو ته ورته وایې چې دلته کیس اچوي او دلته وایې چې زه دلته ژوند کوم ارامي د خاطره راغلم او بیا دلته ته بیا جرمونه کوي، موادو مخدرو کې داسې هم دغه کوي، همداسې نور جنسي ځورونې، همداسې نور هغه شیان چې هغه جنایي ضد دي یا مثال د حکومت ضد کارونه دي ته یې کوې. نو تا ته څوک ژوند درته درکړي؟ تا ته څوک کور درته درکړي؟ تا ته څوک همداسې نور کار درته درکړي؟ چې راغلی خو دلته سم وګرځه که نه، انسان غوندې وګرځه، انسان غوندې کښېنه، انسان غوندې پاڅېږه. نو ضرورت څه دی؟ خو چې دومره وروره بدماش وې او دومره چې ته پیسه دار وې او چې دغه کارونه مو خپل هیواد کې وکړه، وروره لاړ شه هما کوم ځای کې چې اوسېږي همالته وکړه. ولې بل ځای ته راځي د ټولنې نوم به دی؟ ولې بل ځای ته راځي د افغانانو نوم به دی؟ دا خو ټول د افغانانو پسې حسابېږي. یو کار کوي، یو غلط کار کوي، ټول افغانان یادېږي وایي چې دغه خلک دلته مهاجر شوي دي اوس دلته دغه کارونه کوي. د ټولو کیسونو باندې غلط اغیزه کوي، منفي اغیزه کوي. ته چې خپل پروا نه ساتې، خپل دغه دې نه ساتې، د فامیل پروا دې نه کوې، خو د افغانانو پروا خو وکړه. ستا له خاطره د زرګونو افغانانو نوم بدېږي، ستا له خاطره د زرګونو افغانانو کیسونه بندېږي، ستا له خاطره چې هغه خلک چې په افغانستان کې پاتې دي هغې نشي کولی چې راشي، ځکه کیسونه چې دي سخته شوي دي، کیسې سکرینینګ سخته شوي دي. نو کوشش وکړئ دوستانو دغه خلک سره مه ګرځئ. دا ښه خلک نه دي. که چېرته دا ښه خلک وای نو دغسې کارونه به نه کوه. که چېرته دا ښه خلک وای دغسې حالات به یې نه راوړه.
بیا هم ژوندي اوسئ وروره. دا یو عامه پوهاوی ویډیو وه، غوښتل مې چې دا معلومات تاسو ته هم درکړمه. کولی شئ چې خپل انډیواله دوستان چې په جرمني هیواد کې لري دغه ویډیو ورسره شریک کړئ، تر څو هغوی هم دغې څخه باخبر اوسي. بیا هم ژوندي اوسئ. مننه. خوشحاله شیبې، ښه روژه درته غواړم. السلام علیکم.